السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سیدالله حسن زه بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو لکه څه چې تاسو مخکې کوچنی کلیپ ولیده، موږ څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې په انځورونو باندې ډېر ډول ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو. نو که چېرته تاسو هم غواړئ چې دا ډول ښایسته او کوچنۍ ویډیوګانې د فیسبوک سټوري او یا هم ټیک ټاک لپاره جوړې کړئ، نو تاسو ته اسانه او په زړه پورې طریقه درښایم. راځم په ویډیو پیل کوم. مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم په خورا درنه هیله کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، او که څوک ویډیو په پیج باندې ګوري نو هیله ده زموږ پیج هم درسره لایک او فالو کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو ملګرو دې لپاره تاسو د دوه اپلیکیشن ضرورت دی، یا هم د یو اپلیکیشن صرف کاین ماسټر چې تاسو سره بیا هم مشکل نشته تاسو جوړولی شئ. که تاسو سره پکس آرټ یا پکسلاب وي نو لومړی به تاسو هماغه راخلاص کړئ. زه مثال په ډول خپل موبایل کې پکسلاب اپلیکیشن راخلاصوم. که تاسو سره پکس آرټ وي هغه هم تاسو کولی شئ. سمپل به دلته تاسو یو کوچنی شیپ جوړ کړئ. نو کله چې تاسو شیپ جوړوئ زه تاسو طریقه درښایم چې څنګه موږ دې کې یو کوچنی شیپ جوړولی شو. دلته به تاسو لومړی PNG بیکګراوند انتخاب کړئ. په پکسلاب اپلیکیشن کې به PNG بیکګراوند راواخلئ او دلته تاسو چې کله راشئ شکلونه ښکاري پر دغه به کلیک وکړئ او دا کوم شکل چې دلته راځي دا به تاسو لږ غټ کړئ او دې ته به تاسو دغسې یو شیپ جوړ کړئ او دلته به تاسو شین رنګ ورکړئ. لکه دغه ډول شین رنګ به تاسو ورکړئ، ګرین سکرین کالر ته به واړوئ او دا به سیو کړئ. کله چې دغه جوړ کړئ په دغه شکل سره همدغه سایز کې دومره شي. او اوس به تاسو راشئ لږ شان دیوال به هم ورکړئ. لکه دلته تاسو دیوال ښکاري نو زه خپله چې اوس په سپین رنګ کې یو څه اندازه دیوال ورکوم. دلته تاسو ته ښکاري پلس اپشن لاندې تاسو یو څو انچي دیوال هم ورکړئ. کله چې دا ورکړ نو ګورئ دوستانو دغه په دغه شکل سره جوړ شو. تاسو راشئ او دغه خپل موبایل ته سیو کړئ. نو دلته تاسو راشئ څومره کوالټي چې تاسو غواړئ هغه ورته انتخاب کړئ او دغه خپل موبایل ته سیو کړئ. کله مو چې دغه سیو کړ دوستانو اوس راشئ خپل موبایل کې کاین ماسټر اپلیکیشن راخلاص کړئ. دا زه خپل موبایل کې کاین ماسټر اپلیکیشن راخلاصوم. کله چې دوستانو تاسو خپل موبایل کې کاین ماسټر راخلاص کړئ دلته به تاسو راشئ په دغه پلس اپشن باندې به کلیک وکړئ. تاسو که غواړئ فیسبوک سټوري یا هم ټیک ټاک لپاره جوړ کړئ نو دغه فول بیکګراوند دی د ټیک ټاک فیسبوک سټوري لپاره فول سکرین دی او دغه بیا نیم سکرین دی او دا سکرین ما استعمالوئ ځکه دغه په ټیک ټاک یا فیسبوک سټوري کې ډېر کم راځي، کم ښکاري. زه په الحال دغه یو مربع سایز کم سکرین چې دی دغه کاروم او په دې کې دغه ویډیو جوړوم. لومړی به تاسو راشئ خپل موبایل کې به څو انځورونه راواخلئ، هغه انځورونه چې تاسو غواړئ له هغه څخه جوړ کړئ. یو انځور وي یا ډېر انځورونه وي، تاسو چې هر یو خوښ هغه څو انځورونه راواخلئ. زه یو څو انځورونه لومړی رااخلم. ښه نو دوستانو کله چې تاسو یو څو د خپلې خوښې انځورونه انتخاب کړل نو را به شئ انځورونه به یو ځل وګورئ. کوم انځور کې چې مثلا نیمګړتیا وه دغه ځای کې فول سکرین ته نه ورغلی سکرین سره دلته به تاسو په انځور کلیک کوئ. پورته تاسو یو دلته اپشن راځي پر دغه اپشن به کلیک وکړئ. نو دغه انځور به تاسو په خپله د خپل لاس په دوه ګوتو سره مخې ته زون کړئ. ګورئ په دغه شکل سره کله مو چې زون کړئ دا به فول سکرین ته جوړ شي او پر دغه مساوي اپشن باندې کلیک وکړئ چې د ویډیو له سره تر پایه سیده شي. نو دوستانو کله چې تاسو انځورونه انتخاب کړل اوس به راشئ همغه شیپ بڼه چې تاسو مخکې جوړه کړې ده هغه به راواخلئ خپل موبایل څخه. زه اوس همغه رااخلم. کله چې تاسو دغه راواخیسته لومړی زه غواړم چې دغه ډول یو سټایل ورکړم. مثال په ډول دغسې یو سټایل ورکوم خو لومړی دغه ډوپلیکیټ کوم. دا دی زه غواړم دغسې یو سټایل ورکړم. له دغه ځای نه باید شروع وي. نو دغسې یو سټایل غواړم دې ته جوړ کړم. لومړی به تاسو همدغه یو سټایل چې هر ډول سټایل تاسو پکې ورکوئ زه تاسو ته سم ټول طریقه درښایم. لومړی دلته چې کله تاسو دغه راواخیست نو پر یو انځور به کلیک وکړئ. مثال په ډول ته چې کوم یو انځور وي او پر دغه کی اپشن چې کوم ښکاري پر دغه به کلیک وکړئ. او اوس به تاسو دلته راشئ ګورئ دلته تاسو ته کوچنی شان د اسرا لیکه ښکاري دا لیکه په تر دغه ځایه پورې راوړئ. اوس په خپل لاس سره دغه کوم شکل چې موږ جوړ کړی دی دې خواته یوسئ. ګورئ دوستانو دلته به پورته یوسئ. لکه دلته ګورئ داسې انیمیشن دا راغی په دغه شکل سره به تاسو د پورته یوسئ. او اوس به راشئ ویډیو بیا سر ته راوړئ او دلته په دوهم انځور به کلیک وکړئ. ګورئ د دوهم باندې او بیا په تاسو راشئ پر دغه کی اپشن چې کوم ښکاري کلی اپشن پر دغه کلیک وکړئ. اوس به ویډیو بیا تر دغه ځای پورې ورسوئ او دغه انځور اوس دې خواته یوسئ. ګورئ دې خواته به تاسو پورته
یو څه ورکپی کړئ. نو دغه به دواړه انځورونه په دغه شکل سره جوړ شي تاسو ته ښکاري. نو دا به دغسې جوړ شي. کله چې دا جوړ شو اوس تاسو راشئ یو بل شکل دا ځل موږ ورته انتخابوو په بل ډول باید راشي. نو تاسو به بیا هم همغه شکل راواخلئ. ګورئ دا ځل غواړم یو بل ډیزاین ورکړمه. دلته به تاسو هغه ډیزاین ورته خوښ کړئ. زه دغه یو غواړم له دې خوا نه بیا راشي. دلته به تاسو په کی اپشن باندې کلیک وکړئ او ګورئ دوستان دا به تاسو دې خوا ته داسې راوړئ. نو کله چې دا جوړ کړئ اوس به راشئ دغه به بیرته ډوپلیکیټ کړئ. تاسو ډوپلیکیټ به یې کړئ او کله چې ډوپلیکیټ کړه په دغه کی اپشن کلیک وکړئ او اوس زه غواړم دغه ډوپلیکیټ یو بیرته له لاندې نه پورته یوسم. دغسې کړمه. ګورئ دوستانو دا به داسې جوړ کړمه چې له دې خوا نه باید دا پورته ولاړ شي. نو ګورئ زه دلته دغه کرکشن دی ایډیټ کوم. نو دغه لاندې یو چې تاسو انتخاب کړی دی دا دوهم ډوپلیکیټ نو هغه به تاسو راواخلئ. دا به تاسو ریټیټ کړئ دې خوا ته او دغه به تاسو دلته به تاسو په کی اپشن باندې کلیک وکړئ او دا به له لاندې خوا نه پورته یوسئ. دغسې ګورئ دوستانو په دغه شکل سره. نو دوهم شکل او په دغه شکل سره جوړ شي. دغسې تاسو ته ښکاري. ګورئ دوستانو دا به تاسو جوړ کړئ او را به شئ اوس به تاسو یو بل شکل ورته انتخاب کړئ. مثال په ډول زه یو بل ډیزاین دا زه ورته انتخابوم. دا ځل باید دا ډیزاین په دې شکل سره جوړ کړم. صرف دلته ساده یو چې مثال په ډول ګورئ یو دغسې ډیزاین ورته انتخابوم. نو تاسو به هم په دغه باندې خپله کار وکړئ. کله مو چې دغه ډیزاین انتخاب کړ غواړم یو بل ډیزاین پکې جوړ کړم په دغه کې. مثال په ډول تاسو چې هر یو خوښ وي هغه پکې جوړولی شئ. دا ځل غواړم یو دغسې ډیزاین پکې جوړ کړم. له دې خوا نه باید شروع شي. دلته ګورئ تر دغه ځای پورې باید داسې لاړ شي او له دغه ځای نه وروسته بیرته لږ شاندې روټیټ ورکوم ته ومئ او باید تر دغه ځای پورې په همدغه شکل سره ولاړ شي او له دغه ځای نه وروسته بیرته بیا لږ ریټیټ ورکوم ته ومئ. دې خوا ته باید دومره لاړ شي او د دې ځای نه وروسته باید دغه لاندې لاړ شي. نو دغسې دا بیا په دې شکل سره دې ته مونږ شکل ورکړه. ګورئ دوستانو دا په دې شکل سره جوړ شي. نو تاسو به ټول انځورونه په همدغه شکل سره جوړ کړئ. نو ګورئ دوستانو کله چې تاسو دغه لومړی ویډیو مکمله جوړه کړه دا به تاسو خپل موبایل ګالري ته سیو کړئ. دلته تاسو ته یو اپشن راځي پر دغه اپشن به کلیک وکړئ او دغه ویډیو په خپل موبایل ګالري ته یو ځل سیو کړئ. دا ویډیو سیو کوم زه. کله چې دغه ویډیو سیو شو اوس به تاسو راشئ یو بل نوی سکرین به راواخلئ. یو بل نوی پروجیکټ به تاسو انتخاب کړئ او پروجیکټ ته به تاسو بیا هم د خپلې خوښې یو څو انځورونه انتخاب کړئ. زه یو څو انځورونه انتخابوم. ښه نو دوستانو کله چې تاسو دغه انځورونه راواخیستل دا به تاسو په لایر باندې کلیک وکړئ. اوس به تاسو همغه ویډیو راواخلئ تاسو مخکې جوړه کړې ده. ګورئ دوستانو زه همغه ویډیو ورته انتخابوم. کله چې تاسو دغه راواخیسته پورته تاسو ته یو دغه اپشن راځي پر دغه اپشن به کلیک وکړئ او دا به تاسو بیا پول سکرین ته کړئ. کله مو چې پول سکرین ته کړه نو دلته به تاسو بیا راشئ پر دغه ویډیو به کلیک وکړئ. تاسو چې لایر څخه راواخیسته او لاندې برشل تاسو ته راځي کروما کی اپشن پر دغه کروما کی اپشن به کلیک وکړئ او دا به تاسو آن کړئ. کله مو چې آن کړل تاسو ته اتوماتیک ګرین سکرین راځي. نو دا بلته تاسو یو شان لږ څه ایډیټ کړئ. نو دغه ګرین سکرین کوم شین رنګ چې هغه به ترې لرې شي او تاسو ته به لاندې کومه ویډیو چې وي هغه پاتې شي. ګورئ دا دوستانو دا انځورونه اوس په دغه شکل سره خپله ستاسو په موبایل کې اوړي راوړي. ګورئ بېلابېل ډیزاینونه تاسو چې کوم شکلونه ورکړي وي هغه ټول به دلته پکې راځي. ګورئ تاسو ته ښکاري دوستانو. نو پر دغه شکل تاسو هغه ټول پکې ایډیټ کولی شئ. دلته تاسو ته ښکاري. نو په دغه شکل سره تاسو همغه انځورونه پکې ایډیټ کولی او جوړولی شئ. نو دوستانو دا یوه طریقه او بله طریقه په دې کې دغه شکل که چېرې تاسو غواړئ چې یو انځور ته بل ډول ډیزاین ورکړئ. مثال په ډول زه غواړم دغه انځور ته یو بل ډیزاین ورکړم. تاسو به راشئ همدغه انځور ته به راشئ او دلته تاسو ته لاندې کالر فلټر اپشن راځي پر دغه به کلیک وکړئ او دلته تاسو دلته مثال یو رنګ ورته انتخاب کړئ. دغه خړ رنګ ته اړوئ تور رنګ ته هر یو رنګ ته چې تاسو دغه اړوئ مثال په ډول یو بل کلر ته یې واړوئ. کله مو چې هغه ته واړوو تاسو راشئ
نو همدغه انځور بیا د خپل موبایل ګالري څخه راواخلئ. کله چې تاسو دغه انځور د خپل موبایل ګالري څخه راوست دغه سایز به دغه لاندې انځور سره یو شانتې کړئ او دلته به تاسو راشئ دغه اپشن باندې به کلیک وکړئ او دا به تاسو فول سکرین ته واړوئ. کله مو چې فول سکرین ته دغه واړوه دلته به تاسو بیا راشئ پر دغه انځور به کلیک وکړئ چې تاسو لایر څخه راواخیست او پر دغه دلته تاسو ته 3 انیمیشن بټن راځي. ګورئ دوستانو په دغه خوا کې دلته تاسو ته دغه 3 انیمیشن بټن راځي. په دغه منځنی انیمیشن دی به دغه کلیک وکړئ. تاسو فالز اپشن راځي پر دغه کلیک وکړئ نو دغه انځور به په دغه شکل سره تاسو ته ښکاري جوړ شي. نو دا هم په ویډیو کې تاسو استعمالولای جوړولای شئ. نو دوستانو دا نننۍ ویډیو په دې هیله چې تاسو د کاین ماسټر دغه طریقه خوښ شوي. که مې چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او ویډیو ضرور له خپل دوستانو سره شریک کړئ. مننه ښه وختونه وښه شي. بې ولرئ.